خدا وا چې د کلچر په وده کې د اديب او ادب کردار بیا په کې ځنې ملګرو چونکه څنګه چې کیف خبره وکړه چې ژبه زمونږ کلتور هم دی یعنی دا صرف ژبه نه ده دا کول هم شي او ویل هم شي او په دنیا کې دا یک یو ژبه ده چې دا هم کولی شي هم ویلی شي مونږ وایو چې تا ما سره پښتو وکړه نو پښتو د کولو په بنیاد باندې دا زمونږ د ژوند قانون دی زمونږ کوډ اف لایف دی ضابطه حیات دی چې د هغې مونږ تاسو که خیالي مونږ یو بل ته وایو چې یاره تا کې پښتو نشته نو بل څوک د دنیا بل لکه انګریز بل انګریز ته دا نشي ویلی چې تا کې انګریزي نشته او نه دا ویلی شي چې تا ما سره انګریزي ونه کړه نو دې مطلب دا چې دا زمونږ د ژوند قانون او قاعده هم ده او دا زمونږ کلتور هم دی نو چې دا زمونږ کلتور دی نو د کلتور په شکل کې دی چې زمونږ د کلتور یا زمونږ د تهذیب څومره اړخونه دي هغه د هغې مادي اړخونه دي او که هغه د هغې روحاني یا باطني اړخونه دي مطلب که هغه د دې ادارې دي که اجره ده جرګه ده ګودر دی که څومره چې زمونږ ارټ دی بیا که زمونږ چې کوم باطني د دې قدرونه دي لکه ننوات ده میلمستیا ده دغه دی ده بدرګه ده چیغه ده تیږه ده غږ دی چې څومره بدل دی پیغور دی چې څومره د دې د قدرونو په شکل کې د دې نظام دی نو دی نه مطلب دغه وي چې کله مونږ وایو چې ته پښتون نه یا تا ما سره پښتو نه کړه نو یو خو دا دی چې که په ژبه خبره کوي ملګري نو هغې وجه دا ده چې دا هم ژبه ده هم کلتور دی نو ځکه پکې ژبه باندې هم ډېرې خبرې کېږي او شاعر او ادیب هم د ژبې سره زیات تړلی یو ملګري پکې دا خبره وکړه چې یاره چې ښه ادب چې دی نو هغه په بره پښتونخوا کې یا په افغانستان کې تخلیق شوی دی نو دا خبره ټیک نه ده زما خیال دی چې د پښتو کلاسیک هم په کوزه پښتونخوا کې تاسو ټولو ته پته ده چې که خوشحال خان بابا دی نو په کوزه پښتونخوا کې پیدا شوی دی که رحمان بابا دی که حمید بابا دی زمونږ که رومانوي شاعران دي کاظم خان شیدا دی دا ټول د دې نه علاوه که ښه فوکلور دی نو هغه هم دلته کې تخلیق شوی دی د دې سره سره که زمونږ معیاري نثر دی نو هغه هم دلته لیکلی شوی دی زمونږ چې بیا رجحانساز شخصیتونه یې د شلمې څه دی لکه دلته غني شته هلته غني نشته دلته سایل شته هلته سایل نشته هلته کې بیا د ما خیال دی چې د شلمې څه دی د نیمې نه پس چې دی نو تخلیقي ادب هلته وده کړې ده لکه ملنګ جان پیدا شوی دی او که پیر محمد کاروان پیدا شوی دی هلته که فرض که کار شوی دی نو په دې شوی دی چې زیاتر په ژبه باندې شوی دی او په ژبه ځکه شوی دی چې هغه چونکې سرکاري ژبه وه نو هلته حکومت هغې کې حکومت سره ادارې وي او هلته ژبپوهان پیدا کړي دي د حبیبي صاحب دی په شکل کې د ریښتین صاحب دی په شکل کې د بینوا صاحب دی په شکل کې یو په ژبه کار شوی دی یو په تاریخ باندې ډېر کار شوی دی خو څومره پورې چې دغه خبره ده د کلاسیک د ښه ادب تخلیق شوی دی نه دلته تخلیق شوی دی زموږ سره بل یو سوال پکې یو ملګري دا راوچت که چې پښتون کلتور شته او که نه دی وخت کې لکه زمونږ ابتدا کې چې ملګري کومه خبره کړې وه نو هغه دا وه چې یاره یو ول خو زما وی دا خیال دی چې هغه شته دی نه ایگزیسټ کوي نه یو دا خبره شو نو دا خو په دې خو خیر زه لکه تفصیلي خبره کوم نو دوی ته خپله د دې جواب به ملاو شي یو ملګري پکې دا خبره وکړه چې د پښتو کتابونه چې دی نو دا بس چاپ کېږي څوک اخلي نه نو دا ټیک ته چې پښتو د ډوډۍ سره نه ده تړلې دا ټیک ته چې پښتو نه لازمي ژبه ده د نصاب کې فلحال لا نه ده شوې تیر سرکار کړې ده او کار پې روان دی خو هغسې لا نه ده د دې نه علاوه د دې استاز هم نشته په سکول لیول باندې دا هم ټیک ته چې د 500,000 کالو نه دا تقریبا د دې 2 خپې نشته یو د لوستلو او یو د لیکلو دا په 2 خپې ولاړه ده خو ژوندی ده خو دوره مایوس کن خبره هم نه ده چې زه خپله یونیورسټي بک ایجنسي چې د کتابونو د ټول نه غټه اداره ده هغې ته تللی یم هغې سره ما په دې خبرې هم کړي دي داسې هم شوي دي چې یو کتاب تقریبا په 15 کرته باندې چاپ شوی دی او هر ځل زر نسخې چاپ شوي دي د پښتو کتابونه یادوم د بلې ژبې نه په هغې کې شاعرانو نومونه نه اخلم ځکه چې بیا به خبره ډېره اوږده شي د نثر کتابونه هم دا دي چې یونیورسټي بک ایجنسي بعضې کتابونه په خپله خرچه باندې چاپ کوي ځکه چې هغې ته پته ده چې دا خرڅېږي او د هغې قیمتونه هم لکه تاسو به حیران شئ چې د خوشحال بابا د کلیاتو قیمت چې دی نو 1100 روپۍ دی او هغوی په خپل خرچ باندې 100 کرته باندې چاپ کړی دی داسې چې زمونږ نوي کوم شاعران ادیبان دي د شلمې څه دی د هغوی هم بلا کتابونه چې دی نو هغه خرڅېږي نو داسې صدم تشین هم نه دی خو که چېرې دا د ډوډۍ ژبه شي که چېرې دا په سکول کې شي دا په کالج کې شي لازمي ژبه شي بیا وروستو دا ذریعه تعلیم شي نو بیا خو به خود نور هم ښه خبرې
نو دا یو څو سوالونه راوچت شو لکه دا خو د دې موضوع سره ډایرکټ نه نیخ پنې غنه داسې بل واسطه تعلق او بهرحال په دې خبره کول ضروری موضوع زمونږ دا و چې د پښتون کلتور په وده کې د ادیب کردار مختصر ټکو کې دا خبره اول کو چې کلچر وایسته کلتور یا تهذیب وایسته نو په لنډو ټکو کې بداو هغه حواله به پریدو چې انګریزان سوي او فرانسیسیان سوي یا زاړه خلک سوي په ساده ټکو کې چې د نو کلتور د یو قام د ژوند جواک تیرولو طریقې ته وایي دا غي دودونه دستورونه رواجونه دا غي جمالیات دا غي سوره چې دا غي سوچونه او فکرونه په مادي شکل کې وي نو هغه دغه ته مادي کلچر وایي او چې هغه د قدرونو او د روحانيات په شکل کې وي نو دا یې روحاني کلچر وي لکه د مثال په توګه باندې د پښتون کلچر خبره مونږ کوله نو د زمونږ مادي کلچر چې دی یا کلتور چې دی نو هغه مونږ سره د ارټ د چرګې د ګودر زمونږ چې کوم بیا د دې چې زمونږ د زمینداري چې کوم اوزار دي دا شان چې زمونږ کوم ټوس سيزونه دي هغه زمونږ مادي کلچرو یو د دې کلچر باطینی اړخ یا روحاني هغه روحاني اړخ د دې قدرونه لکه ملمستیا زمون قدر هم د مادي شکل کې موجود ده خدا زمون قدر د ملما عزت کول او ملما له پناه ور کول او که زمون ملما ته څوک زیان رسي نو داغه په سر باندې جنگ کول هم دغه شان ننواته دا زمونږ یو قدر دی چې یو سړی پیمانه شي په خپل خبره یو پښتون خنر پښتون او هغه ته د احساس وشي چې یاره زما دغه چې کوم دی زه په غلط یم نو هغه خپل دشمن له لاړ شي په مختلفو طریقو او هغه دغه نه معافي غواړي دی ته ننواتې وایي او هغه دا د هغه باندې لازمي ده چې بیا معاف کوي دنیا چې دی نو دا په جدید شکل کې اپالوجي دی ته وایي یعنی کله چې یو ملک د بل ملک کوله ماته کوي نو اپالوجي وته کوي موږ څخه دا د ننواتې په شکل کې زرګونه کاله مخکې نه موجود ده یا مثلا بدرګه شو بدرګه موږ دی ته چې یو سړی یو ملمر راغلی یو هغه څوک نه او هغه زمونږ په کلی کې وی او هغه زمونږ د کلی نه وتل غواړي یا زمونږ د چم نه د لوري نه نو هغه سره ملګرتیا کول او هغه خپل ځای ته یا خپل لارې ته محفوظ رسول دې ته په انګریزي کې اسکاټ وایي چې لکه اسکاټ هغه وته وایي مطلب دا چې دا بدرګه وه چې زمونږ د دې کلچر کې موجود وه نو ځکه دلته نه چې دی تاسو وګورئ د پښتون ادیب تاسو د پښتو ادب افسانه راوالی نو افسانه کې د ازادۍ جنګ شته په شاعرۍ کې د ازادۍ جنګ شته خو فسادات پکې نشته هغې وجه دا و چې کله هندوستان او پاکستان جدا شو نو د پنجاب خلکو فسادات کړي دي هغه یو بل وجل هم دی د یو بل بېعزتۍ هم کړي دي او هغه په د اردو په افسانه کې هم شته د اردو په ناول کې هم شته خو د پښتو افسانه کې ځکه نشته چې پښتنو هندوان وجلي نه دي چې کله دی تلل نو د کلو نه د کلي مشران او خدای خدمتګار دی به ورسره وو باقاعده ځوانان به ورسره وو او دی به تر ګاډي تر اړې پورې یا تر سټیشنه پورې رسول چې زمونږ د کلي دی هندو ته چا څه ووایي نو دا به زمونږ د کلچر سپکاوی وي نو ځکه زمونږ په افسانه کې تاسو وګورئ نشته نو یو خو زمونږ کلچر چې دی دا زمونږ دغه دی د دې نه علاوه مادي کلچر چې دا ډېر زر زر بدلیږي ګوره چې کله ټوبیل راغی نو ارټ په خامخا د منځه ځي نو چې ارټ د منځه لاړه د کلچر درې اړخه یو د کلچر پریزرویشن وي یو د کلچر پروپیګیشن وي یو د کلچر پروموشن وي پریزرویشن دی ته وایي کلتور خوندي کول پروموشن پروپیګیشن دی ته وایي د هغې پروپیګانډا کول عام کول او پروموشن د هغې له وده ورکول اوس چې کله تاسو وګورئ زمونږ متل دی چې سربانډې ماته راکوک کله چې په غویانو باندې مونږ دغه نه کوو یوې په ټیکټر باندې کوو نو سربانډې به د منځه ځي ځکه چې سربانډې خو د وی سره تړلی وکړم لکه جغ خبره چې کم غویه به زیات مضبوط نو هغه طرف ته به د سرمنې هغه پټه هغه طرف ته زیاته کړه چې په هغه بوج زیات شي او دا کمزوره غویه چې دی نو اوس دا چې زمونږ په متل کې چې سربانډې ماته راکوک نو دا به مونږ ارټ خو به د منځه ځي چې ټوبیل راغی نو خامخا به ځي چې کور په کور نلکه شو نو ګودر به خامخا ځي زه اکثر وایم چې ګودر ډېر د کار ځای مو او د ښکار ځای مو یارانې به کوم جوړېدې د پښتو یارانې خو دا خبره ده چې ګودر به ځکه دي چې نلکه کور په کور شو نو ګودر ته ضرورت پاتې نه شي نو چې کله ځي نو اوس ځکه به ساند لیکلی شي چې خلک بدل شي که بدل شلو وختونه جنکۍ نه راځي ګودر ته دا اصل کې سندره نه ده دا د ګودر سانده ده اوس د دې پریزرویشن پکاري کم څیزونه چې د منځه ځي دا د کلچر ډپارټمنټ ذمہواري ده او دا د کریکولم جوړونکو د نصاب جوړونکو ذمہواري ده چې هغه متل محفوظ کی په خپل نصاب کې
د متلو دغه جوړ په متلو باندې کار وکړي. دا د حیرانتیا خبره ده چې دلته د کلچر ډپارټمنټ او دغه دا کار نه دی کړی بلکې دلته شاعرانو او ادیبانو دا کار کړی دی. زه دې دا سره به دا هم ډسکس کېږي. لکه مثلا فرهاد وسیم چې دی هغه 900 صفحې کتاب صرف د متلونو په لار لیکلی دی. دغه شان هغه لیکلی د قدرونو په لار د پښتونخوا چې څومره مادي کلچر دی یعنی زمونږ لور رمبې چاري سوره چې دي هغه ټول اوزار چې په زمینداره کې استعمالېږي هغه ټول لیکلي دي او د هغې استعمال هم لیکلی دی چې دا به څنګه استعمالېدل. نو دا خوندي کول دي. اوس ګودر به څنګه خوندي کوو؟ ګودر به موږ په خپلو سندرو کې خوندي کوو او د دې سره به موږ د دې پروپیګیشن په فولکلور کې کېږي چې زمونږ کوم فوک سندرې دي په هغې کې به کېږي چې فوک موږ په ټي وي باندې په ریډیو باندې عام کړو. د دې سره موږ د ګودر باره کې ما کلچر ډپارټمنټ ته هم دا ویلو چې شاعران ادیبان خو چې اوس یو شاعر ګودر استعمالوي نو کېدای شي د هغه نوی طالب علم په دې اړه پوهېږي نه چې دا ګودر څه ته وایي خصوصا زمونږ په کلو کې چې دا کم ترقي یافته کلي دي. نو ما هغې ته وایي چې تاسو داسې کولی شئ چې تاسو کلینډر جوړ کړئ د جنورۍ نه تر دسمبره پورې اما کلچر سره چې کومې ټپې تړلې دي لکه مثلا د ګودر هر بوټی دارو دی پرې لګېدلې وي د پیغلو پلونه نو ما تاسو به یو پیغله جوړه کوئ چې د هغې سالو به داسې په بوټو باندې را رواني سور سالو به او ګلونه به د لاندې او ګودر به جوړ کړي. نو چې تاسو دا جوړ کړئ نو دا به تاسو مثلا په سپرلي کې چې کوم میاشت راځي لکه مارچ نو مارچ ته به دا تصویر جوړ کړي مصور دا شان جنورۍ ته به بل جوړ کړي فروری ته نو ما چې کوم که پروفیسر وي که وکیل وي که ډاکټر وي نو د هغوی په میز باندې به کلینډر پروت وي نو پښتو کې به ټپه لیکلي او انګریزۍ کې به ورسره ورجن لیکلی او تصویر به ورسره جوړي نو دې ته خوندي کول وایي. اوس دا خو یو اړخ چې زمونږ کلچر زمونږ دا چې دی انساني تهذیب چې دی نو د دې دا خبره چې انساني تهذیب یا کلتور وده څنګه کوي او پای کې د ادیب او شاعر څه کردار وي او پښتون شاعر او ادیب دا کردار ادا کړی دی که نه او ادا کوي او که نه او څنګه ولا ادا کول پکار دي. سوالونه دا دي. نو لومبی خو دا دی چې دا یاد ساتل پکار دي چې انساني ټولنه تر دې را رسېدلې ده نو دې دوو څیزونو انسان سره مدد کړی دی. یو د انسان تنقیدي بصیرت او دویم د هغه تخیل. تنقیدي بصیرت چې دی نو هغه د غار نه تر محل راوسته دی څومره مادي ترقي چې شوې دا د تنقیدي بصیرت د دې نه نیچرل ساینسز راوتي دي طبعي علوم چې څه ته وایي لکه فزکس کیمسټري بیالوجي دا څومره آرکیټیکچر چې دی د دې سره د تخیل د مرسته کړې ده او د تخیل نه آرټ راوته دی. زیبا هنرونه هغه که شاعري ده که موسیقي ده که مصوري ده نو دا انسان چې تر دې را رسېدلی دی د سره مدد چې دی دوو څیزونو کړی دی. یو د تنقیدي بصیرت ځکه چې دی خو به د کوره بربنډ راوځي که چېرې د تنقیدي بصیرت نه خو دی به ځان ته وګوري چې بد ښکارم نو ځکه دی به ټول عمر په غار کې ناست و. اوس دا خبره ده چې تنقیدي بصیرت تر دې را رسولی دی او تخیلاتي قوت. زمونږ په خاوره چې څومره ادب لیکلی شوی دی څومره شاعري شوې ده او څومره ادب لیکلی شوی دی دا د خوشحالۍ خبره ده چې په هغې کې هم تنقیدي بصیرت شته هم تخیلاتي یعنی د هغې فکري اړخ هم مضبوط دی او تخیلاتي اړخ هم مضبوط دی. زمونږ ابتدا داسې شوې ده چې که امیر کروړ مونږ فرض که پرېږدو او د روحانیانو خبره یو ملګري وکړه لکه یو صوفي دی مرزا خان انصاري چې د بایزید انصاري نوسی دی هغه وایي که کامونه په جهان کې تار په تار دي فقیرانو په خپل ذات کې دی پیرلی ځان یادوي چې که کامونه په جهان کې تار په تار دي فقیرانو په خپل ذات کې دی پیرلی نو بیا ځان یادوي چې د مسکین سره د هېچا مثال نشته چې کړه د تلې وړاندې دي تللی تلې ته یله غورځولي دي چې یوالې تللی دي نو بیا د مذهب خبره کوي چې اے مرزا و خپل صورت ته نظر وکړه امر و نهي پارچا باندې راغلی نو د هغه ځای نه چې راواخلي تر خوشحال بابا زمونږ ړومبی مفکر چې چا د دې کلتور بنیاد ته تقویت ورکول غوښتل او د احکام یو کول غوښتل هغه بایزید انصاري و او هغې دپاره چې کوم نظریاتي شاعر موږ لومبی پیدا کړی دی چې د پښتنو د یو کولو دپاره او د پښتنو د تصوف په لار باندې پای یو بل سره پیرلو دپاره چا په لومبي در باندې کار کړی دی هغه ملا ارزاني دی. ملا ارزاني د بایزید مرید هم او د بایزید دوست هم نو پښتو کې د نظریاتي شاعرۍ ابتدا هغه کړې ده. د دې نه پس بیا موږ سره چې کوم ډېر لوی نوم دی خوشحال خان خټک دی کله چې خوشحال بابا دغه وزوره مغلو نو موږ ته خپل جینیس واپس کړ نو خوشحال بابا وایي چې
درست پښتون له کندهار تر ټکه سره یو د ننګ پکار پټ او اشکار. دې کې پښتونولي ده کلچر چې لکه پښتونولۍ کې موږ ټول یو یو د پښتونولۍ سیستم یادوي. درست پښتون له کندهار تر ټکه سره یو د ننګ پکار پټ او اشکار. که پټ دی او که ښکاره دی د پښتونولۍ په تار کې پیرلی دی. نو دویم ورپسې سمدستي بله خبره کوي چې بایډنګ فورس پسې کام به تړلی پسې شي. نو په یوه ژبه ویل سره پښتو کړو ولې هېڅ نه شو له یو بل خبردار. دویمه خبره زموږ منځ کې چې موږ تړي ټول کام یو بل سره تړي نو هغه پښتو ژبه ده. نو بیا دشمن په ګوته کوي چې بله هېڅ لیدلی نه شي تر دا منځه یا مغول د منځه روک یا پښتونخوا. دا زموږ مفکر دی چې موږ له نریټیو راکوي بیانیه راکوي. نن هم موجود ده. نن هم مغول شته په بل شکل کې دی. نن د هغه نوم بدل دی. نن هم چې دی نو موږ بې اتفاقه یو. موږ کې بې اتفاقي ده. نن هم موږ په کلچر باندې په ژبه باندې سره شریک نه یو. نو لومبۍ خو دا خبره کوو چې پښتون کلچر شته او که نه. نو زه دا ډېر په ذمهدارۍ سره دا خبره کوم دغه ملګري ته چې پښتون کلچر شته. دا ټیک ته چې موږ د یو تهذیبي بحران سره مخ یو دا په لومبي ځل شوې ده. خو د هغې دا مطلب زموږ قدرونه ځینې قدرونه یو بل ته ودرېدلي دي مخې ته او شاعر او ادیب تر دې خبرې احساس هم شته. خو لغون یو جمله دوه کې هغه ته دا خبره کوم چې په صوابئ کې 500 کلي دي. په دا واړه لوی کلي چې دي په دې په هر کلي کې ته 15 حجرې حساب کا انو دا 2.5 حجرې شوې. نو په یوازې ضلع صوابئ کې ته 2.5 مه یادو 1.5 حجرې کا. او دا حجرې اوس هم زموږ د ناستې پاستې ځایونه دي زموږ د غم خادی ځایونه دي. ټیک ته چې زموږ چې کله نوې دنیا راله نوې ټکنالوژي راله حجره کې ځینې کارونه اوس نه کېږي. خو د هغې دا مطلب نه بل زه دا لږ ذمهدارۍ سره تاسو ذهن ته دا راوستل غواړم چې ټکنالوژي څه ته وایي. ټکنالوژي رمبي ته وایي لور ته وایي چڼی ته وایي. دا جدید دور ټکنالوژي ده. ټکنالوژي ګورې د تهذیب او د قدرونو ریمبل بدل نه دی. دا خبره لږ ذهن کې کېښودل غواړي چې انسان او انسانیت بالکل جدا شی دی او ټکنالوژي خو د انسان دپاره ژوند اسانوي انسان ته سہولتونه ورکوي. اوس که چېرې یو ټکنالوژي راځي او ستا کلچر چیړي ستا قدرونه چیړي او ستا هغې ته زیان رسوي نو د دې مطلب دا دی چې دا خو تاسو نیګیټیو شی جوړ کړی دی. دا تا یو منفي شی بیا جوړ کړی. نو لومبۍ خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې زمونږ خانداني نظام د هر چا نه زیات مثالي دی. موږ ته هېڅ چا ته ضرورت نشته چاته د کتو. زمونږ کلچر کې چې کوم قدرونه دي هغه که د ننواتې دی هغه که د میلمستیا دی هغه که د جرګې دی. د جرګې مثال نشته په ټوله دنیا کې. د انسان به نن هم کیني خپلې مسالې حل کوي نو په جرګه به حل کوي. نو چې دا زموږ مثالي دي اوس موږ ته صرف د مادي کلچر یا د ټکنالوژي دپاره بل ته کتل دي او هغه هم هلته کتلو ضرورت نشته. او په نیټ باندې موجود ده په کتابونو کې موجود ده په ادارو کې خوله شي. که موږ په مورنۍ ژبه کې تعلیم شروع کړو زموږ بچي بیا په اسانه زده کوي او سره د خپل کلچر به وده کوي. نو د کلچر دا خبره صرف دې راټولوم چې د کلچر مثال چې دی د دې مثال د ونې دی. د دې جړې چې دي دا جرګه جومات ننواتې قدرونه څومره قدرونه چې دا دې جړې دي دا دې پرون دی. د دې نن چې دی دا تنه ده پای کې زموږ یونیورسټۍ هم راځي زموږ د نوي دور تقاضې هم راځي. د دې څانګې چې دي نو دا سبا دی. دې کې زموږ سکول هم راځي. اوس که یو سړی څانګو کې کینی او دا جړې رد کوي نو دا تخریب دی. او که سړی جړه کې کینی او څانګې رد کوي نو دا ایرریشنلزم دی. پرون ته تلل پکار دي خو په پرون کې کېناستل چې دي نو دا غلط سوچ دی. یعنی تب د پرون په غېږ کې به د نن په لار سبا ته ځي او زمونږ شاعر او ادیب به دا محسوسوي. اوس شاعرانو ادیبانو دې سلسله کې څه کردار ادا کړی دی دا خبره خو ډېره اوږدېږي بیا چې لکه کله قدرونه یو بل ته مخامخ ودرېږي نو په دې قدرونو کې اتصال داسې وخت کې څه چلو شي چې خلک وایي چې د شاعرۍ ضرورت نشته. خلک وایي چې د آرټ ضرورت نشته. د زیبا هنرونو دا خو د ټکنالوژي دور دی دا د مشین دور دی. خو داسې نه. دا اصل کې مصنوعي مرګ دی چې سوسایټي د مصنوعي مرګ سره مخ کېږي. دا اوس نه ده شوې دا تیر یونان کې هم شوې وه. دا د انساني کلتور چې موږ د تقریبا د 2.5 کالو ژوند ته ګورو د ارسطو او د افلاطون نه راواخلې تر هوریس د هوریس نه تر لانجاینس او د لانجاینس نه تر ایلیټ او د ایلیټ نه تر کروچې او د کروچې نه تر دې دمه نو دا په انساني ټولنو کې وخت په انساني ټولنو باندې دا مرګ راغلی دی چې خلکو دا احساس کړی چې د شعر او ادب ضرورت نشته. د هغې مطلب دی چې د دې دور شاعر چې دی نو د کې جذبه نشته د کې احساسات نشته د بهر ته هم نه ځي د کې جبلتونه هم نشته
دغه غوسه هم نشته، دغه جنسي ته انسان چې د هر دوري نو پاکه به جبلتونه ومي انسټینګ پاکه به جذبات ومي یا که به احساسات ومي، صرف مادي کلچر به بدلي، دغه اظهار به بدليږي، د اظهار طریقه به بدليږي، دغه مطلب بدانی چې شعر او ادب ته ضرورت نه کچره دته د احساس وشي چې د شعر او د ادب ضرورت نشته انو د به پیسې وشي، چې کله د پیسې وشي انو دغه پیسېویزم بغیر فطری لارې پیدا کوي او دغه غیر فطری لارې به د دهشت په شکل کې هم راځي، د ترګرۍ په شکل کې هم راځي، ځکه چې کلچر انساني کلچر چې د انساني تهذیب دا ادب او آرټ مخکې بوزي، دا سیاست مخکې نه بوزي، ادب آرټ او دانش په مخکې بوزي، دې سره دا دې کې تخیل هم کار کوي او د دې کې تنقیدي بصیرت هم کار کوي، دا د ډیرو لوی پوهانو خو ځکه پوهان بیا به ځکه نه کوټ کوم چې بیا به ډیره خبره اوږده شي، دا د ډیرو ګڼو پوهانو د فکر نتیجه ده چې تر فیض پورې پکې دي، د ټالسټای نه تر فیض احمد فیض، چې انساني ټولنه چې دا نو دا تلونکي راتلونکي سیاستدان نه بوزي مخکې، دا پوهان شاعران او ادیبان بوزي، ځکه چې دا په انساني ټولنه کې کلچر پیدا کوي. لومبه خدا را چې آرټ چې دی دا د کلچر خایست هم د ګوره تاریخ څه شی دی، دا د تهذیبونو د اتار چړاو کیسه ده، د پریوتو د ختم تهذیب چې دی نو دا کلچر په مخ کې بوزي، نو دا آرټ کلچر او تاریخ درې واړه یو بل سره تړلي دي، خو په دې کې د ټولو نه اهم کردار چې دی نو هغه د آرټ دی، د شاعرۍ، د ادب، د مصورۍ. تاسو په دې دنیا کې وګورئ چې څومره قومونه دي، د هغوی مونږه چې قدیم ژوند ګورو لکه د پنجابیانو ګورو نو مونږ یې هړپا کې ګورو، چې د سندیانو ګورو نو مونږ یې په دغه کې ګورو، په منجدوړو کې ګورو، چې کله مونږ د دې پېښور ګورو د شاباسګړۍ نه تر بامیانه ګورو نو مونږ په ګندهارا کې ګورو، نو دا آرټ دی، دا آرټ ته چې دا لکه د آرټ دا مشهوره خبره ده چې وایي تاریخ چې دی نو دې کې نومونه او تاریخونه رښتیا دي، نور پکې هر څه دروغ دي، او په شاعرۍ او په افسانو کې نومونه او تاریخونه دروغي، نور پکې ټول رښتیا وي، ځکه چې دا د لیمن کیسه د ولس کیسه د دردون د ولس د دردونو کیسه. نو دا خبره ده چې اوس اخیری دا کوم چې دغه زمونږ شاعرانو ادیبانو دې کې څه رول ادا کړی دی او څه ولا پکار دی، نو هغه خو په هغې خو ما لږه خبره وکړه په خوشحال بابا دی، په دې په هغې بیا خبره نه کوم. شلمه صدۍ کې حمزه بابا له راشي، حمزه بابا وایي چې خپل ژبې خپل تهذیب ورته چې شا کا ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا، اول خپله ژبه پس ته نور ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه کا. د کلتور په حواله باندې د ټولو نه پاورفل توانا کردار چې د هغه د زمونږ په شلمه صدۍ کې د حمزه شینواري دی، ځکه چې هغه و مذهبي سړی، هغه خلکو شین ګڼه او هغه شین سړي په مخ کې دغه وخت کې به خلکو دا وي چې دغه چې کومه ده دا پښتو دا دوزخ ژبه ده، او ظاهره خبره ده چې د کلتور یا د کلچر د ټولو نه مضبوط د دې بیک بون چې وایي د شا هډوکی دا ژبه ده، او بیا زمونږ دا خو چونکې کلچر هم د صرف ژبه نه ده نو دا خو د شا هډوکی نه ټول وجود دی. نو حمزه بابا په دور کې به دا ویل شي دا پښتو به په دوزخ کې ویل شي، او دې دپاره دا خبره چې دی نو ډېرو نومونه نه اخلم خو ډېرو لویو خبرو خلکو کړې وه او په پازیټیو انداز کې دا نیګیټیو خبره کړې وه، او د هغې دپاره مثال داسې جوړ کړو چې دا چې دی دا حدیث ته وي، دا وی حدیث ته په دربار رسالت کې وی دا خبره شوې ده چې پښتو په دوزخ کې ویل شي، او بیا وی خالد بابا خپه شوی او دا غي په کتابونو کې لیکلي دي، او بیا خالد بابا چې راغی نو بیا وسره پیغمبر علیه السلام پښتو کې دوه خبرې وکړي او هغه رضا شه، دا ټوله خبره پیک ده، دا دروغ کیسه ده، نه پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې ده چې پښتو د دوزخ ژبه ده، او نه د پیغمبر علیه السلام صحابه دا غي نه په دې خبرو خپه کېدل، ځکه چې هغه د غي باندې ډیر زیات مینو، نه خالد بابا چې پښتونو یا بنی اسرائیل هغه خو عربو د بنی تمیم قبیله سره تعلق، دا خبره چونکه دا خبر کې دی چې پښتو چې د دوزخ ژبه ده، کچره حمزه بابا نو دا نو ویل چې وای غیار چې د دوزخ ژبه ده زب جنت ته د پښتو سره زمنو دا مونږ بل چانو شو ویلې، ځکه چې په مونږ باندې بد کوپر پتو لګیدا، په مونږ بد کوپر پتو لګیدا چې د خدا خو حدیث ده، دا الان کې حدیث نو، خو حمزه بابا چې عالم مو او صوفي مو او د مذهب په دا کې ناست کوټای کې ناست، د دین علاوه چې د نوې پښتون او د نوې چپې دا د حمزه بابا دوه کتابونه دي ناول دي، نوې پښتون چې د نو داغي مرکزی خیال دا دی چې حمزه بابا د لر او بر پښتانه ټول چې دنه په یو تار کې پیری او دوی ته وایي چې جدید علوم حاصل کړي، خو خپل شناخت مبایلي،
خزو تم وای پای کې ګلرخ او سلیم کردارونه دي بنیادی او دا په نوې چپې باندې چې پابندي لګېدلې ونه امزا بابا خو مسلم لیګي وو دا ولې دا کتاب باندې پابندي لګې ځکه چې دا غي تیم او مرکزی خیال دغه سو لکه کې سلیم ته یو ځای کې یو بل کردار وای ویرا باچا خان به کامیاب شي او علامه مشرقي نو هغه وته وای باچا خان به ځکه کامیابیږي چې د تحریک چې د علمي نه زیات عملی دی په دې کې اخلاص موجود دی او د علامه مشرقي دغه چې د علمي دی خو عملی نه دی او په دې کې اخلاص نشته نو د هغه د لر او بر د پښتنو د یووالي لپاره په ناول کې په نوې چپ ځکه په نوې چپې باندې حکومت پابندي لګولې او کنه امزا بابا په کتاب د پابندۍ لګولو سو تک نه جوړیږي لکه د غنی جوړیږي د ساحل جوړیږي د ټولو ته د دې سره سره د حمزه بابا نوې پښتونوم د کړي خد حمزه بابا بل یو هم اثر شاعر چې دی چې هغه هم مسلم لیګي د سمندر خان سمندر هغه د ټولو نه خسته نظم چې دی نو درون پښتون یم درون پښتون په شاعرۍ کې د دې خلکو ډرامې تاسو وګورئ په دغه کې چې کومې ډرامې دی لیکلي دي په ریډیو کې تاسو د هغې هغه لیسټ راواخلئ چې د پښتنو څومره قدرونه دي ننواتې حجره جرګه هغه ټول قدرونه چې دی نو دی پرې سرو کړي دي زمونږ ترقي پسندو شاعرانو دوره نه دي کړي زمونږ ترقي پسندو شاعرانو اکثر زمونږ په کلچر باندې غزارونه کړي دي هغه یو نوې کلچر په ذهن کې او هغه کلچر ته خلک بوتلل غوښتل نو هغه د هغې د وجې نه هغه ټول خلک بیا رد کړی دی ځنې چې وو هغې بیا هر پښتون خان هغې بیا عبدالاکبر خان هم نه دی ستایلی هغه بیا باچا خانم نشته چې خانوم خو لګه د کام لپاره خدمت کړي دغه چې کم زمونږ دغه قسم شاعران ادیبانو مشران د شلمې څه دی خطا سو وګورئ پریشان خټک کتاب راوالی د فضل حق شیدا راواخلی بس دې بیا د دې دور باندې بیا ختم خبره او د رسا صاحب راواخلی تاسو وګورئ په ابدالي باندې هغه نظم لیکي دا ټول په خیبر باندې دی نظم لیکي تر دې چې د پاکستان ترانه چا لیکلی دغه وخت کې د پاکستان ترانه حافظ جالندری لیکلی ده هغه د خیبر ترانه هم لیکلی ده هغه وایي چې نیس میں گھاس اگتی ہے نیس میں پھول کھلتے ہیں مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں دغه شروع داسې کوي د خیبر ترانه مونږ ځکه نه وایو چې دلته کې خود مونږ نه بویځي که نه ګنې د خیبر ترانه هم دغه لیکلی ده حافظ جالندري صرف د پاکستان نه ده لیکلی نو مطلب دا چې زمونږ شاعرانو ادیبانو د خپل کام مقدسات خپل کلچر خپل تاریخ په خپله شاعرۍ کې بیان کړی هم دی او ډیفینډ کړی هم دی او د هغې چې کوم څومره مثبت اړخونه دي صحو اړخونه دي جرګه ننوات هغه زمونږ په افسانو کې موجود دی اوس دا خو زمونږ د دغه دور د شلمې صدۍ د 500 نه مخکې چې کوم 1950 نه مخکې چې کوم نوموړي نومونه د دې نه اوس چې زمونږ په موجوده دور کې مونږ خبره کوو چې زمونږ کوم افسانه ده زمونږ کوم شاعري ده زمونږ کوم ادب دی په هغې کې نو ما تاسو ته یو مثال پیش کړ چې فرهاد وسیم یوسفزی چې دی په دوبۍ کې ژوند کوي او هغه دومره غټ کتابونه لیکلي دي په دې موضوع چې یو د متلونو په لار دی بل د قدرونو په لار او هغه یو کتاب اته صفحې دی او پای کې د متلونو کیسې هم لیکلي شوي دي د قدرونو تفصیل د دې نه علاوه د پښتو اکیډمۍ چې کوم دی نو د روحالوجي چې کوم د ټول نه غټ ماهر هغه محمد نواز طاهر صاحب چې اوس مړ شي خدای پاک دی وبخي روحي متلونه په زرګونو متلونه دي روحي ټپې چې کوم سلما شاهین لیکلي چې پای کې ولا په سونو چې دنو خان عبدالولي خان هم ورکړي دي هغه ټپې چې دنو دغې نه چاپ شوي دي دا هم د ادب یو کردار دی چې ځکه چې په ټپه کې زمونږ ټول ژوند موجود دی زمونږ تاریخ پکې موجود دی زمونږ نفسیات پکې موجود دي زمونږ ژوند جواک پکې موجود زمونږ دودونه دستورونه وهمونه زمونږ مذهب پکې موجود دی په ټپه کې نو د هغې لپاره چې دی نو هم باقاعده په ساینټیفیک بنیادونو هم کار شوی دی چې هغه ادارو کړی دی خلکو په پی ایچ ډی کړي دي په دې د کلچر په حواله د دې سره سره چې د خدای خدمتګار تحریک د خېټې نه چې کوم دغه راوتی دی کوم ادب په هغې کې چې کوم دی نو یول خو هغه شاعرانو ادیبانو په خپل عمل پښتونولي ښودلې ده ځکه چې په میدان ودرېدلي دي وایي مرګیه مه راځه درځمه عبدالمالک فدا وایي که نه نو د هغې نرتوب په خپله چې دی نو پښتونولي وه د دې سره سره هغې چې کوم دی په خپلو ډرامو کې عبدالاکبر خان جلیا صاحب که یو پلی د پښتنو خامۍ په ګوته کړي دي خو بل پلی د پښتنو قدرونه زمونږ چې د افسانې کم بانی دی تاسو وګورئ د راحت زاخیلي هغه په خپل دغه کونډه جینۍ تاسو راواخلي دغه د څومره معیاري لیکونه دي کونډه جینۍ په خپل افسانه ده کونډه خو جینۍ نه که نه جینۍ خو هغې ته وایي چې واده نه و چې کونډه ده او جینۍ هم ده نو ځکه چې هغه افسانه تاسو وګورئ چې هغه نابالغه ته وادي او هغه نابالغه مړ شي نابالغه نو ځکه یې ول نوم ایښی د کونډه جینۍ
هم جنۍ ده هم کونډه ده. یعنی زمونږ په پښتو کې دومره د معیار لیکونه شوي دي او د خپل کام لپاره د خپل ژوند ځواک لپاره د جدید تقاضو پکې هم بیا خیال ساتل شوی دی. د هغې کې بیا ډېر ګڼ نومونه دي، هغه بس د هغې نه اوس اپله تېرېږم. د کله چې خدایي خدمتګارۍ د عدم تشدد خبره کوله، ځکه چې پښتانه خو ننګیالي دي، جنګیالي دي، هغوی ځکه دا کوله چې په دغه زمانه کې پښتنو کې خپلو کې دننه ډېر لوی جنګ و. د دې نه علاوه پښتانه خلکو په مختلفو نومونو جنګونو کې استعمالول. باچا خان دا هغه ته خپل زړه ووی، ذهن ووی. ګوره زه صرف یو خبره د هغه په حواله کوم چې تاسو زما ژوند د جدوجهد وګورئ. هغې کې چې کله د سکول لومبی کالي هیډ ماسټران هم ناست دي د اتمانزو سکول، آزاد سکول چې او ورسره ماشوم تقریر زما ژوند د جدوجهد کې هغه ورکړی دی. وایي بچو یو ځلې وایي زمری راغلی و، بچو ته وایي نو وایي د زمري سره یو بچی و، نو وایي په ګډو باندې د ګډو په کنډه کې حمله وکړه، نو وایي هغه زمري ځان یې موړ کړ، بچی ترې پاتې شه، نو هغه ګډو کې لوی شه. نو وایي چې کله به ګډو منډې والي بې اواز به یې کو، نو هغه زمري به هم یې بې اواز کو. نو یو ځلې بله زمری راغی، نو هغه چې په دوی باندې حمله کوله، نو چې ویلي د هغه زمري په کې منډې والې و، هغه هم بې کول. نو هغه زمری د سټه ونیسه، ځان یې موړ کړ، هغه زمری د سټه ونیسه، نو هغه یې ډنډ راوسته. ورته وایي چې ته دې ډنډ کې وګوره لکه څنګه چې آینه کې بنده ګوري. چې هغه ځان ته وکتل، ده ته وکتل، نو زه خو ستا په شان یم زمري ته. نو چې ایمانداره ته د زمري د ذات یې، دا تا د ګډو کې لوی شوی، نو ګډه د نه جوړه شوې ده. نو هغې ته وایي بچو تاسو د زمري د ذات یې، تاسو یې د انګریزانو د نه ګډې جوړې کړي، زه به تاسو نه بیا زمري جوړوم. دا دی باچا خان زما ژوند د جدوجهد د عدم تشدد علمبردار باچا خان چې هغه زموږ شناخت نه ضایع کوي. خو هغه وایي چې دې وخت کې موږ ته د وخت په امن ضرورت دی، ځکه چې که چېرې موږ په تشدد جنګ کوو نو زموږ دشمن سره جیاز دی، هغه سره ټینک دی، نو بس یو نوړی باقي ختم بشي. بل دا چې هغه وایي چې زما په ټولنه کې جنګ دی، دا د یو بل ته کسبګر ته سپک ګوري، د یو بل سره تربورولۍ کوي، یو بل وجني. تاسو خپله زوړ خدای خدمتګاري کله نه وه، تاسو لږ هغه دور ته لړ شئ، دا ماړه د جنګول، دا سپي جنګول، دا د دې په ضد خو چا خبره نه کوله که نه. لکه چې کوم هغه اړخونه چې د پښتو د ساو پښتو عیسه هم نو د دې سره سره خدای خدمتګارۍ هم د پښتون د هغې ادیبانو شاعرانو غني خان پیدا کړی دی، کاجمل خټک پیدا کړی دی. نو دا خو وایي که نه چې د پنجاور شهباز په جاله باندې نور د تنظرو غوبل نه شم لیدی، نو خو پښتونولي ده که نه. اجمل خټک وایي داسې د غني خان وایي چې لکه ما لندن هم لیدلی دی او پیرس هم لیدلی، خو چې دا خپل خړ کورونه ووینم د خپلې خاورې او دا خپل خړ مخې ووینم، نو ما ته اطمینان او تسلي راشي. نو د خدای خدمتګار رسول لاندې هم ډېر کار دی دپاره شوی دی. زمونږ د صوابئ خبره کوو، بس بیا دې ځای خبره ختمو چې د صوابئ په کچ باندې چې چا د ثقافت او د کلچر د نماینده حیثیت اختیار کړی، نه زمونږ دوه شاعران دي، یو علي حیدر جوشي او یو کردار بابا. موږ ټولو خپله برخه اچولې ده، چا ډایرکټ چا ان ډایرکټ. په هغې کې چې دنو ډېر کار خلکو کړی دی، خو چا نثر لیکلی دی، خو چې چا په صوابئ کې د کردار بابا یو مثال تاسو ته هم تاسو په خپله پوه شئ، په ایډورډ کالج کې مشاعره وه، کردار بابا پکې له خپله چاربې ته ویله، چا چې لیدلی و د ګان بهادر لالا دی د زمونږ د عمر خلکو کردار بابا لیدلی و چې د هغه یو عجیب و غریب پرسنالټي وه که نه، او هغه به په خپل داسې تړم اواز کې خپله چاربې ته ویله. نو په ایډورډ کالج کې کلندر مومن صدارت کو، او چې څنګه کردار بابا راغی نو د ایډورډ کالج هلکان خو په آرامي چرګوړي وو، هغې په چاربې ته څه پوهېده نه اورېده، شور یې کو. نو کردار بابا چې کله کېناسته نو قلندر مومن لاړو مایک ته وی چې زه ستاسو غوندې بې خونده هلکانو ته خپله شاعري نه اورم، چې تاسو د کردار په قدر او په اهمیت نه پوهېږئ، نو زه درته ولې خپله شاعري واورم. هغه د هغې ځای نه واک اوټ وکړ قلندر مومن. په پېښور یونیورسټۍ کې مشاعره وه، او وایي چې کله کردار بابا خپل چاربې ته واوروله نو غني خان د سټیج نه راکوز شو او کردار بابا سره ښکته کېناست او ورته وی چې دا تا کوم د کالو پترو نومونه په دې دا کې اغوستي دي په دې خپله چاربې ته کې، نو زه د نه یو تپوس کوم، ته ما ته وایه چې دې کې د غوږ کالی کم دی، د پوزې کم دی، د سر کم دی، لکه ټیکه څه ته وایي، ساهو څه ته وایي، اوږی څه ته وایي. نو د دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې کردار په خپله چاربې ته باندې زمونږ د کلچر د پریزرویشن او د پروموشن دپاره څومره کردار ادا کړی دی. د هغه چې کوم دی د جوشي بابا، د کیسې بابا
دې سره دغه دور کې نورو خلکو باران بابا دي ټول خپل رول ادا کړی او جمشید شو خدا چې وونو دا زمونږه لکه مده دا لیډینګ لکه لومبه فلم هم دغه جوړ کړی دی کنه باقاعده فلم یوسف خان شیربانو او د هغې سندرې هم علي حیدر جوشي لیکلي دي نو د مونږه د کلچر د ساهو کلچر د ودې دپاره د صوابئ په کچ باندې هم مونږ سره داسې نومونه شته اوس چې نن له مونږ راشو چې لکه نن څه کول دي نو خبرې خو ډېرې اوږدې دي خو ما ذکر دا ما په خپل خیال را مختصرې کړې یعنې دا خبرې ډېرې اوږدې وې د لومبۍ خو چې مونږ کومه خبره کړې دا هغه دا ده چې که د ضلعې په کچ مونږ له یو تنظیم پکار دی نو د صوبې په کچ هم پکار دی ځکه چې مونږ پښتو ادب ته څه مسله نشته پښتون ادیب ته او پښتو ژبې ته مسله ده ادب ته نه ادب خو بس تخلیق کېږي په نورو ژبو کې هم تخلیق که ادب دپاره ټولنه نه نو څه خبره نه ده ادیب خو پیدایشي هم وي که نه بیا په ماحول کې زده کړه کوي هغه په کالج او یونیورسټي کې هم زده کړه کولی اصل مسله دا ده چې ادب چې دی نو دا مقصد دی او ژبه ذریعه ده خو په پښتو کې ژبه ذریعه ده د ادب ذریعه ده او ژبه مقصد دی موږ به ژبه ګټو د ادب په ذریعه نو ځکه موږ چې ټول ادیبان او شاعران یو شو یو موټی شو د پښتنو ته چې څومره ایشوز دي هغه به موږ ډسکس کولی شو پای به موږ خبره کولی شو د صوبې په کچ باندې نو یو خو موږ دپاره دا ضروري ده ځکه چې موږ د یو داسې دور نه تېرېږو چې موږ ته سیاسي سماجي او ثقافتي بحرانونه دي مخې ته نو دا هغه بحرانونو لپاره موږ سره انټلیجنسیا نشته چا د کاکاجي خبره وکړه کاکاجي صاحب برسین وایي چې پښتنو شاعرانو ادیبانو کې کم د کار سړی شي الله کې خبرې زده کړي نو هغه سیاست ته ځي انو موږ سره وایي پښتون انټلیجنسیا جوړه نه شوه نو موږ نورو خلکو ته ګورو زموږ ترقي پسند به هم بیا صفت حسن ته کتل او دغه ته ماضي کې مزار ته او نوید فکر ته ځکه چې موږ سره خپل کتاب نه اوس د هغه خو دلته کلچر نه و د هغه خو د 500 کالو تاریخ نه و په کار دا ده چې موږ یو پښتون انټلیجنسیا ولرو یو دا دویمه خبره دا ده چې کله موږ سره صوبایي تنظیم وي نو موږ به دا ژبه وګټو نو چې کله زموږ دا دغه 30 شي د عمل چې زموږ استاد هم وي د ژبې په سکول کې او ژبه لازمي هم شي نو بیا به ستاسو لیکل زیات لوستی شي ځکه چې بیا به دا ژبه چې دی نو دا به د هغه ضرورت شي یو سړی به په ایم اے انګلیش نه کوي هغه به ایم اے پښتو کوي ځکه چې هغه ته پته چې ایم اے انګلیش خو ګران دی پښتو اسان دی زه به پکې نظر 14 ګریډ ته لاړ شم ځکه چې کله ولا استاد ورکوي نو هغه بی ایس پښتو یا ایم اے پښتو وي نو یو خو دا چې دې دپاره جدوجهد کول د دې سره سره دا چې کوم عمل جاری دی دا مخکې بوتلل دي دا چې مونږ کم کوو په ذاتي توګه باندې مونږ افسانه لیکو شاعري لیکو هغه زمونږ د خپل ذات اظهار هم دی ټیک دی که په میسج یا پیغام هم وي خو د مونږ ته د خدایي خدمتګارو ضرورت دی دا ادب په حواله باندې او هغه خدایي خدمتګار چې دی نو هغه خال خارجته خو هغه انفرادي کار کوي دا کارونه ټول چې دا په یو لړۍ کې پیرل دي زما خیال دی چې دې وخت کې د ټول نه غټه مسله دا ده ځکه چې زمونږ ژبې ته زمونږ ژبه زمونږ کلچر هم دی زمونږ ژبه زمونږ ادب هم دی زمونږ ژبه زمونږ آرټ هم دی نو د دې د وجې نه مونږ له د ټول د ژبې په بنیاد باندې که زمونږ نور ذاتي اختلافات وي دي انسانان یو بل سره به سیاسي اختلافات هم لکه تاسو د دې یو مثال اخیري زه ورکوم چې په 1951 کې ولسي ادبي جرګه کاکاجي صاحب برسین جوړوله نو حمزه شینواري ولته حیات صدر او ټول ومنه اوس حمزه شینواري صوفیو کاکاجي کمیونستو هر چا ته پته ده چې هغه اشتراکي د هغې جنرال سیکرټري چې دوست محمد خان کامل هغه آل انډیا مسلم لیگ جنرال سیکرټري ومو او د ولسي ادبي جرګې جنرال سیکرټري ومو د دې کشر سکتر چې نو کلندر مومند هغه اشتراکي و د دې نه علاوه د دې چې مجلس عامله کې کوم خلکو په دې کې بخاري صاحب هم ودلاو چې هغه د مودودي صاحب دستراست بالکل جماعت اسلامي کې وایي کې اجمل خټک صاحب هم چې هغه قامي انقلابي سړی و لکه قامیت پکې هم او انقلابیت پکې هم مطلب دا چې دا ولی محمد طوفان دی امیش خلیل دی دا ټول د پښتو په نوم یو ځای ناست او هغې نه چې څومره کار راوته دی هغه ټولو ته پته ده زمونږ بعضې نومونه لکه تکل هغه یې ایښی دی انشایي ته تکل ویل د ولسي ادبي جرګې د دې نه علاوه د تنقیدي اجلاسونو ابتدا هغه یې کړې ده نو زه دا ګڼم چې نن هم مونږ ته د ولسي ادبي جرګې په کچ باندې په ضلعو کې هم چې کوم هیواد کوم سفر شروع کړی دی او تر دې را رسېدلی دا سفر مضبوطولو موږ نه پکار دي د خپل ذاتي غرضونو د خپل ذاتي دغه نه پرته او د دې نه علاوه د صوبې په کچ بیا هم موږ له یو شریک تنظیم پکار دی ټولنې د نورې وي خو چې د صوبې په کچ زموږ یو دغه وي او دا زموږ نریټو یا بیانیه مفتي ډېره مهرباني